وزیر صحت عامه کشور در ولایت غزنی پروژه های بخش همودیالیز یا تداوی امراض گرده ها و آمبولانس 24 ساعته را در این ولایت افتتاح کرد. وی طی سخنانش بیان داشت که شفاخانه هایی که در کشور وجود دارد برای مریضان بسنده نبوده، بلکه این وزارت در تلاش است تا شفاخانه های معیاری بیشتری را در کشور ساخته تا جلوی مریضانی که به خارج از کشور سفر میکنند گرفته شود. علاج معالجه لرو البته بسینه نکوي ان شاء الله ډیر امکانات په کار اچولي چې په داخل د هم په خصوصي سکتور کې او هم په دولتي سکتور کې موږ د شفاخانه جوړې کوو ودرو چې زمونږ افغانان دغه احتیاجونه خلاص شي. همدارنګه په نورو مرزونو په نورو بخښونو کې یو دغه نه همودیالیز دی. همودیالیز تاسو ته ملګرو وایي چې دغه د وینې د صفایي ډایلاسیس د دې لپاره به خلک نور وطنو ته سفرونه به کول البته مشکلاتو. در همین حال رئیس صحت عامه غزنی میگوید که بخش همودیالیز یا تداوی امراض گرده ها یک بخش مهم بوده و با افتتاح آن هزاران مریض تداوی و جلوی از بین رفتن آنان گرفته خواهد شد. د ماشینانو د افتتاح سره به د موږ تاسو د زرها و مریضانو د ژوند سبب جوړیدای شي. ګورو چې ورځ ته بلې اقلیم تغییر کړی، دواګانې ورځ ته بلې د وینې ته خرابۍ، د پښتورګو خرابۍ ته ورځ ته بلې زمینه د مساعدېږي. په مقابل کې د موږ قوي رهبري با تعهد رهبري په همدې پلان کوي تر څو څنګه په مقابل کې ورته قوي ماشینري ولایتونو ته ولېږي. موږ د عامه روغتیا د وزارت د بودیجې نه چې انکشافي بودیجه ده او اختیاري د وزارت مالیې اختیاري بودیجه ده، د دې بودیجې په مرسته موږ دا ماشینونه د تدارکاتو ریاست له طریق نه خریداري کړي او دا ماشینونو قیمت مجموعاً 5 میلیون افغانۍ ده. در همین حال مسئول آمبولانس صحت عامه غزنی میگوید که خدمات آمبولانس آنان در مرکز این ولایت و شاهراه نمبر 1 به شکل 24 ساعته فعال بوده و همچنان با شماره 102 به شکل رایگان وصل می باشد. الحمدلله موږ د ریاست تر چتر لاندې و آمبولانس لرو او و آمبولانس دغه 102 شارکود یا ځانګړې شمارې سره موږ نن ورځ الحمدلله افتتاح وکړه د غزنی محترم او قدرمن ولس لپاره چې ان شاء الله د خدمات به موږ سلیری ساعته د ولس لپاره وړاندې کوو. گفتنی است که خدمات بخش همودیالیز یا تداوی امراض گرده ها در 18 ولایت کشور به قسم رایگان جریان داشته و تداوی آن در شفاخانه های شخصی 7500 الی 9000 افغانی هزینه برخواهد داشت.